قرآن مجید سورہ جمعہ اخرنے آیات چکل نازل شو وآخرین منهم لما يلحقوا بهم صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناستی صحابہ تپوس کې دا الله رسول وآخرین منهم لما يلحقوا بهم د دین سوق مراد دي دا رستراتلون کې خلق سوق دي د کم پرتو کم کست چې اشاره ده دا سوق ده د الله رسول دغه وخت حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام خوا کې ناشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه په سر باندې لاس مبارک کې خودو او د مسلم شریف روایت کی تصریح دا نبی علیہ السلام او فرمایل لو کان الدین عند السریا کچرت دین سریا سوری توخیجی لذهب به رجل من بني فارس د پاریسونه یو کسب الت وروخیجی حتا تناوله تر دې چې دا بد اغه زګینه حاصل کې خکته به راوړي او د بخاری شریف روایت کی راځي لو کان الايمان عند السریا که ایمان سوریا سوری ته وخیږي یو کسب د فارس نراشي چې التب وخیږي او دغه دین به حاصل کې او کو زبې راوړي او د مسند احمد دریم روایت کی هغه د ایمان په ځای باندې علم راځي لو کان العلم عند السریا که علم سوریا سوری ته وخیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په سر باندې لاسي کړي وای رد په اولاد کې به یو کس راشي التب وروخی جو د اغه زګینه به اخصل کې خکته به راوړي او دغه وجه محترمو نن علما متفق دي په دې باندې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه احادیث مصداق صرف او صرف امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی د دې کامل او پوره مصداق د دې پوره نمونه حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی د دې باندې مستقل رسالې لیکل شوې دي او مختصرا زوې مجي امام ابو حنیفه رحم الله ځکه مراد دی سلور لوی امامان تیر شوې دي دا باقی د امام ابو حنیفه رحم الله نه علاوه دا درې واړه دا عربی النسل دي دا عرب دي صرف یو امام ابو حنیفه رحم الله دی چې د عربو سره تعلق د فارسو سره تعلق ساتي امام شافعی رحم الله عربی النسل دی امام مالک رحم الله عربی النسل دی امام احمد رحم الله عربی النسل دی یو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی چې د پاریسو نه دی او د پاریسو د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په اولاد کې دی او نبی علیہ السلام داغه په سر لاسي خېده او فل کچر د دین سوریا ستوري توخیږي یا علم یا ایمان نو د دې پاریسو نه یو کس براشي ال ته پسې وخیږي حاصل به کی یو وجدا دویم محترمو پسلور والو امامانو کی یو امام ابو حنیفه رحم الله دې چې د تر تابعیت شرف حاصل دې د تابعی د صحابه او شاګرد دې باقی درې امامان دا تابعین ندي دا تابعین او شاګردان دي یا رتب تابعین او شاګردان دي او دریم وجدار چې د حدیث کې امام ابو حنیفه رحم الله ولی مراد دې دریم وجدا غیدانا چې امام ابو حنیفه رحم الله د ټولو استاد دی امام مالک رحم الله د امام ابو حنیفه رحم الله برای راست استاد دی امام شافعی رحم الله د استاد امام محمد رحم الله دی او د امام محمد رحم الله استاد امام ابو حنیفه رحم الله دی گویا امام شافعی رحم الله د امام ابو حنیفه رحم الله د شاګرد دی دریم امام احمد بن حنبل رحم الله د شاګرد دی امام شافعی رحم الله امام شافعی رحم الله شاګرد دی امام محمد رحم الله او امام محمد رحم الله شاګرد دی امام ابو حنیفه رحم الله نو باقی درې وړ امامان د امام ابو حنیفه رحم الله شاګردان دي یا خو برای راست یا بالواسطه او سلورم وجه دار جی چې امام ابو حنیفه رحم الله اولنې کس هغه دی چې د تدوین د دین کړه د ان شاء الله آینده جمعه له تفصیلا په دې باندې خبره راشي ټول علما اقرار کوي د دې خبرې چې اولنې انسان چې شریعت تدوین کړه د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی او عجیب خبره ده چې په خپل د امام شافعی رحم الله مقلدین د امام مالک رحم الله مقلدین د دې خبرې اقرار کوي چې د حدیث مصداق د حدیث نه مراد امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی د امام شافعی رحم الله یو لوی شاګرد دغه په مقلدینو کې یو لوی امام لوی عالم امام سیوطی رحم الله تیر شوی دی امام جلال الدین سیوطی ګڼ کتابونه لیکلي دي
یو کتاب لیکل دی تبیز الصحیفه په نوم باندې. په درېمه صفحه کې په صراحت سره وایي اقولو زدا خبره کومه بشر صلی الله علیه وسلم بأبي حنیفه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي دی حدیث کې زیر ورکړه دی په امام ابو حنیفه رحم الله سره، او د امام مالک رحم الله یو لوی شاګرد د موالک یو لوی عالم امام ابن عبد البر رحم الله خپل کتاب لیکل د مستقل یو کتاب. په دغه خپل کتاب الخيرات الحسان کی په صفحه نمبر 14 کې دی لیکي وقال المحقق الجلال السیوطی، وی محقق امام سیوطی سے رحم الله فرمایلی دی هذا اصل صحیح، ده دا حدیث نقل کوي په دې تفسیره کوي وی هذا اصل صحیح، دا اصل صحیح ده، صحیح اصل ده فی البشارة بأبي حنیفه رحمه الله، د امام ابو حنیفه رحم الله په بشارت کی، وفي الفضیلة التامه، او په کامل فضیلت کې امام صاحب رحم الله فضیلت ده. بیا مخکې دغه حدیث لاندې تفسیره کوي فرمایي وای د امام سیوطی صاحب رحم الله شاګردانو فرمایلی دي چې امام سیوطی صاحب په جزم او په یقین سره دا خبره کړې ده چې د دې حدیث مصداق د حدیث نه مراد امام ابو حنیفه رحم الله دی. بیا فرمایي وما جزم به شیخنا ان الامام ابا حنیفه هو المراد من هذا الحديث لا شك فيه، د دې حدیث نه مراد امام ابو حنیفه رحم الله دی، دې کې هیڅ شک نشته. نو د حدیث دغه درې واړه روایت دا چې صحیح روایت دی، یو روایت د بخاری دی، بل روایت د مسلم شریف دی، بل روایت د مسند احمد او موارد الظمآن دی. درې واړو کې تقریبا په صراحت سره دا خبره ښکاره ده چې د کامل ترین مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی.